अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو नन د बुخار یعنی کې تب لپاره د سه آسان علاج در تخیم هغه ورنا سه مسافر دي دوا ته لاس رسای نه او هغه بل سه وبو کمای لري د سه ورنه سه وبې ډیره کمیږي ډاکټر ته بار بار زی ګلوکوز جګي یعنی کې ډریپ یا سیرم خېزي د هغه لپاره یو د سه ټوټکا در تخیم سه ان شاء الله دعا بار تک یو په دې میاس کې د هر کور ضرورت ده هغه ملګرو ده ډیره مفیده ده که زمای کو وړی دوبۍ سعودي کې کار کوي یا قطر کې ان شاء الله تاسو په دواره تا کوي هغه ورنا سي بار بار سیرم خېزي یا ګلوکوز یا وای وبو کمای ده خله وچه کیږي یا ال کې تریخي حد نه زیات سکل ال کې تریخي هغه د استعمالوي سي دینه بعد تبل لپاره چې سوق تبل لري ان شاء الله تبل لپاره هم د ټوټکر تخیم صرف او صرف اسانه شي تور مرچ او د کشملو پانی دا تبل لپاره په دواره تا کوي هغه ملګری چې دسه تبل لري د کلمو تبل لري او به مو سره کمیږي لکه سیرم هم خېزي او هغه نه بعد تب ګولیم خور ان شاء الله دسه د سیرم د جوړول ترګه کار تخیم سے دعا براته کوي د الله رضا د موږ هر علاج د الله رضا لپاره آسان او مفیدی جانبي حواله نیم پیسه دم نه لري رازم د نقصې خواته هغه کسان سے تبل لري او به په جسم کې کمای او دین له ال کې تاریخ کېږي او تبل لپاره آسان ټوټکا دا دریش اجزار د زوس خیمه اول با یو لیټر اوبه راواخلی ساده عام اوبه چې موږ او تاسو یې چیکو تازه اوبه یو لیټر راواخلی په هغه کې به لس داسې نیمبوان دا کتلی سي نیمبوان دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه تاسو به لس نیمبوان راواخلی صحیح سو دا به کټ کوي په یو لیټر اوبو کې به یې اوس بیخي د نیمبو به په دې هغه کې ور واچوئ سنمیږي د اوبو کې نیمبو به کټ کوي ذکر دو ورم ډیر ملګری باندې پويږي دا نیمبو به پرې کوي دوه به راواخلي دا کوم تازه اوبه راخستي یو لیټر دی کې به ور مکس کوي سي مکس هم کړو یو لیټر اوبو کې بیا به راواخلي یو کاچوغه مالګه د عام نمک خوردنی نمک دی مالګه دا به راواخلي یو کاچوغه ډکا دی یو لیټر اوبو ته ور واچوي ښا یو لیټر اوبو ته ور واچاو بیا بوره راواخلي چینی ورته عام بوره دا کتلای سي نو دا دسه ګلکوز جوړیږي دعا براته کوئی استعمالوي دا ان شاء الله دا بوره برا واخلي تقریبا اته کاچوغه نه تر لس کاچوغه پورم تاسو اچولای شي دا یو لیټر وبو کې به مکس کی عام کاچوغه سمغه ورزي کومه خرو په سلاد په خرو لس کاچوغه ودا او بوره یو کاچوغه مالګه لس نیمبوان او یو لیټر وبو دا سره مکس کوي خي یخ به جوړ کوي دا هغه کسان چې وبي کمیږي حد نه زیاته ګلوکوز لګي سیرم ته منډي وي دا یو لیټر تاسو سهار چکی او یو لیټر تاسو ماخام چکی درې سلور ورځې دا تاسو استعمال کړئ چې تاسو دوه ګلوکوز ولګیدل لکه دوه سیرم تاسو ولګیدل کده الله رضای او دا تاسو په خپل مخ کې جوړوي دا د سه جانبي عوارض نه پیدا کوي تاسو په جسم کې دا زم کیږي تاسو جسم کې دا اوبو پورا کوي دې نه علاوه سوک سے ملاریا ته بلری مثال ملاریا یخي وسرګي اغم دا استعمال ولې دا اوبو سه ما طریقه تو خدلا دا باغی استعمالی او بوی جسم بنا کمیگی یا هغه مزدوران سے خولا ډیر دیزی دوا تا ډاکټر ته نشي تللی سي بیچارهګان موږ سره رابطه کوي کینګي پریشان سي هغه دا جوړ کی دا ما آسان ډاکټر ته ضرورت هم نستا درې سالو ورځې چې اتاو پورا سوا بخنه سره دومره خبر کدا تاسو روټین جوړ کړئ کنا جوړ نه می ورځې سهار او ماخام یو ګلاس شي نو ان شاء الله تاسو په جسم کې ګرمیم نه او تاسو وبوم نه کمیږي چې کوم مزدور کار دی نه علاوه تبل لپاره وسره هغه ملګری چې تبل لري دوا ته لاس رسای نه تور مرچ براواخلی عام کتل سي عام ساده تور مرچ دي دا تور مرچ براواخلی تاسو 60 ګرامه تاسو تور مرچ راواخستل دا عام کچن کې موسن سبا موجود دی تبل لپاره د مجرب آسان علاج نستبل 60 ګرامه تور مرچ او دا د کشملو پانی دي ما سه کوم د ګردو د شګل لپاره خود دا مغه بوټه دا دا خوشبوم کوي ریحان هم تاسو د ببري مرتوي دا پانی به تاسو راواخلی 50 نه تر 70 ګرامه پورې دا پانی که ګولي او که پانی مشکل نه دا پانی په کار ده صحیح ده پانی 50 نه تر 70 ګرامه پورې راواخلی او دا تور مرچ با یو دانه چټو کیا چوي دا چټو سي دا موږ تاسو چټني پکې جوړو په دې کې به یو تور مرچ داسې ورواچوي پسې به دا دې بوټي یو پاڼه ورواچوي داسې دا به قرار هم خې دا سره مکسو بیا به هم داسې بل تور دانه مرچ یو یا دو دانه او داسې یو دو پاڼې به ورچوي چټو کې به مخې خسي وي مخې دا ګنټه نیمه ټیمه تاسو اخلي سو مخ دا پاوډر شکل اختیار کړئ د پاوډر شکل اختیار ک
همدې تور مرچ لکه دا تور مرچ چې دي دا 2 دانې دومره به ګولۍ جوړه کړي، دا 2 دانې تور کړه، دومره به دې نه ګولۍ جوړه کړئ، یوه سهار یوه غرمه یوه ماښام دا ګرم اوبو سره استعمالوئ، تاسو تبه به انشاءالله ختمې که د الله رضا وي. دا طریقه اسانه ده. 20 ګرامه تور مرچ او 50 ګرامه نه تر 80 دا پاڼې دا به ورسره چټو کې ومخئ چې پاوډر جوړ شول، بالکل پاوډر شکل کې راځي. بس دې نه به ګولۍ جوړه کړي تور مرچ کا دا. او که تور مرچ کا دا ګولۍ نه جوړېږي، دوه تور مرچ کرتا نو دې 2 تور مرچ کرتا خوراک ده. دې نه زیات هم سي مشکل نشته. 4 مرچو کا درته خوراک هم دې پاڼو او دې مرچو کوی شي دا ضرر نه لري. سهار او ماښام غرمه دا استعمالوي چې تاسو ته به ختمې. دې نه بعد داسې ما ته مقدار خو د مالګې، نیمبو او دا بوره ایدي چې څوک مثال تبه مو لري او دې سره مثال جسم کمزورتیا یې اوبه کمیږي، هغه سره د دې استعمال کوئ، انشاءالله تاسو ته پیل ورځ رزلټ درکوي که د الله رضا وي. هغه د کولمو تبه درته ښیمه. دا تاسو مقصد د تبې لپاره استعمال که بیا به سره دا اوبه چې ما طریقه ښودلې دا مو سره چیکئ، تاسو تبه به هم ختموي، ډاکټر ته به هم ګلوکوز یا د سیرم لپاره نه ځئ، تاسو جسم قوت مدافع هم بیرته بالېږي او کومې تاسو ستنې درکوي ویټامین سی والا هغه هم دې کې تیار موجود دي که د الله رضا وي. دا تاسو استعمال که دا تبه مکمل علاج دا. دې نه علاوه چې کومه اوبه جسم تاسو کموي د هغه اوبو لپاره دا استعمال کوي، تاسو جسم کې اوبو بیرته پوروي، تاسو سکن فرش تر و تازه وي که د الله رضا وي. تاسو ته بیا د ډاکټرانو ضرورت نشته. دا کسان چې مسافر وي ډاکټران د لاسرسی نه کېږي دا ټوټکه استعمال کوي، دعا به راته کوي ټول عمر که د الله رضا وي.